السلام علیکم د هنر کلیک چینل قدرمن مینوالو تاسو د یو بل خبر نه خبروم چې هغه واقعیا چې ځینې خلک وایي په افغانستان کې شو او ځینې وایي چې د پاکستان په یو علاقه کې مخې ته راغلي ده چې دوه جنکۍ یو دکاندار له ورغلې وي، هغه دکاندار سره ناروا کار کړی او دغه ناروا کار په بدل کې هغه نه سامان اخیستی، هغه خپل ورونو ووژلې او ورسره دغه دکاندار هم وژلی دی. د دې واقعي تفصیل داسې دی چې کله دغه ویډیوګانې خلکو وکتلې نو ویل کېږي چې خلکو یې ورونو ته پیغورونه کول او دغه جنکو ورونو ته په کلي کې یو پیغور غوندې جوړ شوی و، ځکه چې دا ویډیوګانې دومره زیاتې شیر شوي دي چې په ټوله دنیا کې خلکو کتلي دي. نو دغه ورونه مجبوره شول ځکه چې پښتانه وو او بیا د افغانستان ډېر درانه خلک دي، ټول پښتانه ډېر درانه دي، نو هغوی راپاڅېدلي دي، خپلې خویندې هم وژلي دي، ورسره دغه ظالم دکاندار هم وژلی دی. خو موږ هېڅکله هم د هېڅ چا د مرګ په حق کې نه یو، دا یو خبر و چې تر تاسو مو در ورسوو. خو دغه ورونو ته پکار و چې هېڅکله هم خپلې خویندې داسې نه وي پرېښې، نو نن به دا نوبت او دا حال نه راتلو چې دوی خپلې خویندې ووژلې، ځکه چې هر کله تورسرې یا پیغلې جنکۍ بازارونو ته داسې پرېښودل کېږي چې هغوی د سامان دپاره لاړې شي، دکاندار نه سودا وکړي، دکاندار سره بیا دوی ګپ شپ هم لګوي او د دغه ګپ شپ انجام داسې راځي چې لکه تاسو دا ویډیوګانې په خپلو سترګو وینئ چې د هر څه نه پس دغه دې جنکۍ هم پکې ووژلې شوې، ورسره پکې دغه سړی هم ووژلی شو. خو دا سړی ډېر زیات بدبخته و، ځکه چې ویل کېدل د دې نه وړاندې هم ډېرو ښځو سره داسې کارونه کړي دي، نو ځکه اوس ورته داسې سزا میلاو شوه. الله تعالی دې ټول مسلمانان له داسې حالت نه وساتي، ځکه چې دا ډېر زیات دردونکی حالت وي.